مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه معارف القرآن کې واقع لیکل یو ښځه بچی کې د ماشوم کې د مالدار ښځه وه یو غلام یې دی نوکر یې دی هغه له پیسې ورکړې چې ور شماله د پساري نه دا دارو راوړه هغه داروی پکارو چې کم د ولادت نه پس د ښځې دپاره یا د ماشوم دپاره پکارېږي دا غلام بار راووت یو سړی وله مخې له ورغې د غلام ته وایي څه کې وایي د پساري نه دارو راوړم وایي د دې ښځې څه وشو سړی ورته وایي غیبي سړی وایي لورې وشوه وی یو خبره ذهن کې نوٹ کا وی دا جینې به سلو کسانو سره زنا کوي بیا به د جولاګي د لاس امري په دې لکه سوچو نه چې دا جینې پیدا شوه دا دومره ګناهګار چې سلو سره به زنا کوي او سل دام غرقه شو سل نورم برباد کړل راشه قصه خلاصه کا بس سوچ یې ونه کړي چې الله فیصله خو څوک رد کولی نشي بس منډه کړې واپس کور ته په ساري داروی پرېښودل چاړې راواغېستو ټاک چې هغه ښځه یې په دا خېټه جیره ماشوم یې د مور غېږ کې په چاړو واله او یقین یې راغی چې زه بس مړه شوه او هلک وتښتېد دغه اوس خو مرګ راپورې شو غلام مرګ راپورې شو دا خو مالدار خلک دی لاړ لرې چې ته بل ځای ته او الته په الله فضل وکړ کاروبار پیسې میسې خدای مالدار کو تجارت الله غیر نه مالدار کو تجارت غیر نه الله مالدار کو او چاته ځانم نه خي چې دغه سیمه جنې په چاړوال را تختېدلې ما مال ډیر شو بنگلې جوړې شوې هغه زمانہ کې عمران او خان ګډ چيله ارسو شو نوکران شو یو ځل یې زړه کې سوچ وکړ تراشه هغه کلي ته لاړ شي چې هغه ماشوموالی دې پکې تېر کړی دی او خلپوس دې پکې کړی دی اوس په دې څوک څه پېژني بله عمر شوی چکر به ولګم مو به وینم ما څوک څه پېژني چراغ واقعي چا پیژندنه د کلي کې چکر ولګاو هېڅ چا نه پیژنده ځان نه خو چا پیژنده نه یاره دا مې زوړ کل دا زوړ کور او دا زړې کوڅې په انسان ډېرې خوږې لګي مونږ چې دلته د مخکې بادرخیلو کندي کې و چې لاړو سړک نه پورې غاړه نو یقین وکړه ما به د جومات کې منځ کوم او مفتي به مې کوله په دې جومات کې نو چې ما به منځ وکړو ډېرې ورځې به زه په کوڅه نه غورلم دا زموږ خپل کور دی تېر به وت خوږې لګي هغه کوڅې نو دې راغی چې څوک مې پېژني نه راشم دلته ځان له بنګلې او نوکران او ځان له دلته سیسټم روان کړ یو ځل یې چاته ویرم واده مې نه دی کړی چې ته یو جینۍ راله وګورې نوکرانو ته وایي خو چې ډېره خشته خوبصورت دی یاره جي دلته یو جینۍ ده ډېره زیاته خشته ده او د دنیا خلک یې غواړي خو اوسه پورې نکاح نه ده شوې که دې خوښئ طالع وکړو ډېره ښه ده وکړې جینۍ وله وکړي جینۍ وله څنګه وکړله واقعي خشته وه خوبصورته وه د نه په عمر هم کمه وه چې څنګه ښځه خاوند د واده یو بل سره میلاویږي او میلاو شو د هغه جینۍ په دې خېټه یو داغ و دې خاوند تپوس وکړي دا څه دي یاره وایي دا زموږ یو نوکر او زما مور ما ته وایي چې ته کله پیدا شوې هغه نوکر مې ولوګو دارو درملو له پساري پسې هغه ظالم چاړه راواغېست راغی او ته په خېټه والی وتښتېد روک ته پته نه لګي او ته خو ما کیمله بوتلې خېټه یې له وګنډله ته خدای جوړه کړی هغه پته نشته بس سړی خو پوه شو چې دا خو هغه ده چې هغه ما والی ده دا خو په مصیبت خو واوړېدم اوس په سره څه او چې د ښځې په مصیبت یو ځل ور واوړې خدای درته خیر ښه ډېر خلک داسې وي ګورې خفه کېږي ما جینۍ نه یې خوښه او پلار مور ورته وي د لیکو یو دا مسله ګورې واورئ د دین مسله چې د کوم هلک یو جینۍ نه یې خوښه مور پلار دی وله په زور چرې نه کوي دا زمونږ په دې وطن کې یو ډېر غلط رواج دی او دا زما خوردر او خامخا به کې پلار ورته وایي مور ورته وایي دا زما رویره ده او زما خوردر او خامخا به کې او دا تعالی مونږ په ماشوموالي ویلې ده هغه وی نه مې د خوښه ما ته داسې ښکاري لکه د خپلې خور دی وي نه خامخا به کې نو خامخا ځان لیکې کاغلی کې او ته نه کوم یاره بیا ځان له دویمه وکړه خو بس دا به خامخا کې نو دا ډېر داسې پېښ شوي دي چې بیا اکثر ما ته په دوبۍ کې ما ته په سعودي کې یو هلک راغی یو سړی وي زه په دوبۍ کې پاتې کېږم او زما د ترور لور ده او ما پلار ته وې نه کوم منت مې ورته وکړې پلار مې چې خامخا به کې زما خورده ده مې ځان لیکې که ما لیکې نه کوم نه مې ده خوښه ماشومه ما سره لویه شوې ده نه مې ده خوښه وی ځان له بیا بله وکړه وی اقه جینۍ پلار را په نکاح کړې ده نو ما نه ده خوښه زه په دوبۍ کې مغه په پاکستان کې ده اوس ما ته ویلي ځان له بله وکړه چې بله کوم پلار راته غټ غټې خیرې کې جنبه کې بله نو د خدای ظالمه رویره خو دې ټیک دی یو ځای ادې مغر کا کړه او دا دې مغر کړه رویره دې مغر کا کړه او دا دې مغر کړه نو دا قصې به یو قطعا نه کوې هلک نه به تپوس کوې دا جینۍ د لو کوم خوښه دی که هلک وایي چې نه نو په زور مه کړو ځان له خو نه کې ته خو هغه لکې رویره ځایې یا د ښځې رویره د ښځې خورزه ځایې یا خپله خورزه رویره ځایې ولک غر کې او جینۍ هم غر کې بیا سبا نه خوښه کور یې جوړ نه
نو چې الک له واده کې تپوس ته کو جنیم چې واده تپوس ته کوا مور دې تپوسو کې مشر خور دې تپوسو کې دلته ورکوم خوخه بعض وکړي جنکو الک نه خو اکثر دارو خوري مګو دارو یا نور دارو خوري ځان مړه کی دا ولې ظلم کوي خلک دا غرنګ الک او جنې لم نری پکار چې ځان له جنې خوخه کی یا جنې ځان له الک خوخ کې مور او پلاری پني خوشاله د شریعت قانون دا دی چې دواړه د یو مور او پلار او الک او جنې د خپل بیس کې باهمي سلو کې مشوره دی کی په مشوره دی یو جنې کی دا جنې ورکه چې د جنې مرزي او د مور او پلار راځي د ګوره جون د الک جنې تیریږي نو اغوی نه تاسو پکار دی لیکن تجربه د اغوی نشته تجربه د مور او پلاری نو غیر به تجربه کار نه کوي مور پلار سره خامخا سلام مشوره دی کوي او چې در پیښه شو بیا والله کته اخلاص شي دا خدا سه دا داسې جال نه دی جال کب به د جال نه خلاص شي خو دې بلا نه بیا خلاصېدل نشته ځکه هم بشیر جان ته و چې خدای ته وګوره نوم وانه همدغه سیخی بهر کې زمارونو چې هغه وکته خو دا خو مغه بلا ده بلا شیشه که دا خو په غم خو زه واوړېدم ما خدا واله چې مسلمان ته اخلاص شي خو په جنجال زه واوړېدم دی خو پوه شو چې نه ده پوه وی ښه دا چل شوی دی وی او وی ښه یو خبره درته کوم بس اوس ته د ما ښه دی او زه ستا خاوند یم خلاصې نشته خو یو خبره ته کوم پټې به نه چې ته چا والې وی زه یم تا د مور هغه نوکر زوم لاړم وتښتېدم خدای ماله بلا دولت مال ګډه چیرې نوکران که هر سره کړي دي او تا ولې والم د خدای ظالمه وی ما ته بار یو سړي یو خبره کړې ده خو ته به راته اوس الوی ما ته وی چې دا جینۍ به د سلو سړو سره زنا کوي بیا به د جولاګي د لاسه مري چا د لاسه جولاګي ما چې راشه دومره پلیته جینۍ خیږي قصه خلاصه کا نو ما ووالې اوس د خدای را طرف نه مقرره او ته جوړه شوې ما له خدای دا مقرر کړو چې د خدای مال دا تاسو کوم ټول عمر نوکري به مې کوله رښتیا وایه تاسو له سره هغه بدعملي کړې ده که نه یا سړیه پرېږده دا خبره دا مه چېړه نه اوس خو زما ښځی ال به وې ما ته چې والي سړي دروغ ویلي ما ته که رښتیا یې ویلي ما په حقه والي که په ناجایزه وی رښتیا را باندې وی ټکې درته ویلي دي ما په شمیرلې سل سړي ګنده کړي دي ګناه مې کړې ده او ته مې رښتونې یو د پاسه سلم خاوند بس هر څه چې شوي دي شوي دي خدای را پېښه کړه خو ما ته دا ویلو چې د جولاګي د لاسه به دا مرې تا له داسې یو محل جوړوم چې هغې کې جولاګي خو څه کوي چې مچ او ما شم پکې را دننه نشي یو قیمتي محل یې وله جوړ کړ دروازې پردې ارس او پاغې مستقل نوکران مقرر کړل چې دې ته به ماشې میږي او مچ هم نه راځي جولاګي خو به ټول به وجده چې جاله جوړه نه کړي پکې دا دننه هم نشي نوکران یې ونیول یو ځل ښځه خاوند دواړه په کټ کې ملاستي یو جولاګي په دیوال ګرځي دا غټ غوندې جولاګي وي که ستاسو خیالي نو د کونې سره شاته یو غټه غوندې غونډس کې غوندې وي داسې یو شی وي دا ګرځي دا جنۍ دی خاوند ته وی دا شی درته یاد کړی چې دا زما مرګ برادره لاسئ وی اوس ګورو چې ما وجنې که زه یې وجنم دا جنۍ ورپاسې ده کیړی را واغېشته او په هغې یې غوزار وکړه هغه څه لږ غوندې ولګېد په ځمکه را پرېوته چې را پرېوت کیړی په خپو کړو خپی پرې راښ کا قدرت یې تیاهي ته ګوره د جنۍ دا نوک زخم و دا ګروت یې معمولي غوندې د نوک دا غاړه زخم وه هغه زهر رالل په هغې کې ننوتل هغې نه کینسر شو هغه جنۍ د حقه جولاګي د زهرو د لاسه لاړه مړه شوه قرآن اعلان کړی دی اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده که په غټ محل کې بادشاه بچ نشو د مرګ نه که په جونګله کې غریب بچ نشو د مرګ نه